دوه تازه او مهم خبرونه. ملا هبت الله سترې محکمې ته شریعت تطبیق کړئ، د هیڅ چا فشار ته مه تسلیمیږئ. بلخوا طالبانو د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسنزی نیولی دی. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست مهمو خبرونو ته. د طالبانو سترې محکمې په یوې اعلامیې کې ویلي د دې بنسټ یو شمېر مسؤلینو د قضایه قوې چارو په اړه طالب مشر ملا هبت الله سره لیدلي دي. ملا هبت الله هغوی ته ویلي قضایي چارې د شریعت د ارشاداتو پر اساس پر مخ یوسي او په دې برخه کې د هیڅ چا مستقیم او غیر مستقیم فشار ته تسلیم نشي. هر څومره چې قضایي چارې په ښه ډول پر مخ یوړل شي هماغومره شرعي نظام پیاوړی کیږي. بلخوا د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسنزی په دې وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو په ګټه تبلیغ کوي. پرون په ننګرهار کې د طالب استخباراتو له لوري نیول شوی دی، خو د دې خبر تر لیکلو پورې د نوموړي د سرنوشت په اړه نور معلومات نشته. دا چې هغه ولې نیول شوی، کورنۍ یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا وې د نن شم شوي ویډیوګانې تر بیخي چارې ښه وخت.